مامي راشه کنه دا وګوره دا د نوستي دي دا لک نوم دی جان شمشیر او د جینۍ نوم دی روزي شمشیر د انګریزانو په شان نومونه ولې ښه دي دا چېرته دا مې شمشیر الله کمرې صفایي کوله د بالښ لاندې پراتو دا به د غني دا به د چا بل چای مړی وای مورې څنګه به د بل چا وي دا وګوره که نه خط لفافه هم ورسره پرته ده ګوره مې چې دې کې څه لیکلي درته Mr. Shamsher, please come early as the children are eagerly awaiting you. Mrs. Shamsher. دا څه وایي دا وایي چې زر راشه ماشومان د پسې ډېر خفه دي نه څه خوري نه څه څکي مورې څومره ښکلي ماشومان دي ها دا لکه رښتیا دي ما ته هم چا ویلي چې شمشیر په ولایت کې واده کړی دی خو ما نه منله مامي ته زما نه پټه ساتلې وه اوس وایه اوس داسې ده چې اوس دا خبره چاته ونه کې ګورې بیا به دې ورور ته څوک رشته نه ورکوي برکتیه ته دلته څه کوې بیبي جي ما وی چې نن به څه پخو که خیري زما دا سر پوخ کا وې تم وره چې دا هېڅ نه دي اورېدلي ما هېڅ نه دي اورېدلي بیبي جي هېڅ هم نه 80 روپۍ ګل ما چې د مشر خان مونږ څه دپاره راغوستي وو یره کچماچوګیه زیم په بیګا او په سبا پوی نیمه خو ویل چې څه ضروري خبره مې ده نو او ته خو یې یادولې چې خامخا دې راشي هغه دې راغو خان کینې پزه کینې څنګه یې خیو دي ما تاسو ټول یو خاص خبر له راغوښتي څه خبره ده خانجي دا زموږ سره کورنۍ خبره ده کورنۍ خبره ده بیا خو کورنۍ خبره دم او نم ده ورسېدو دا به د ودونو کویدونو خبرې نه دا به د ټلیفون ګیس یا د بجلی بیلونو خبره دا به د وړو چینو یا د ګوړې خبرې خانجي زه ووایم دا به د انډې کټوۍ او د ټیپرو خبرې بالکل نه یره زما په خیال دا به د غنمو جوارو یا د ګنو خبرې نو اډوم نه بالکل غلط تاسو ټول په غلط یې تاسو د هغه څیز په خوا کې مې تېر شوي خیر دی تاسو بیا پې سوچ وکئ خانجي نو په خپلې راته ووایه که نه موږ له خو دې ورپسې جبایي که مه غوسه کېږه داسې چل دی چې زما په کور کې 2 پارټۍ جوړې شوې یو د شمشیر خان پارټي او بله د زړور خان پارټي او دواړه نوي موټرې غواړي نو واخلې وله که نه خانجي د موټرو د نرخ نه خبر یې موټر خو یوازې نه دی پېټرول ډیزل سی ان جي او د پاسه مې د مستریانو خرچې سیوا زه خو تېښتې ته تیار شوم نه تختې به نه تېښته ګورې د کمزوري سړي کار دی ما وی چې خانجي له داسې مشوره ورکې چې د ګاډو خرچه هم پې کمه راشي خانان هم خفه نه شي زړور خان او شمشیر خان درته یادوم که نه رښتیا وایي تاسو به خپل سوس ځان ته به نه ګورئ زما ګټې ته به ګورئ پوه شوئ خانجي داسې وکړئ که نه چې دواړو له ښه ښایسته خرګاډي والي نو نه د ډیزلو اجازه شته او نه د پېټرولو ګیا به د خپل پټي نه همدغه خرګاډي کې وړي او دا خرکوچې به یې خوري که زما بنې خانجي که نه نو بس واله ښه نه دی بس 2-3 کاله به د مصریانو نه خلاصي او ښې ډېرې روپۍ به هم دله ګټي زه به ورسره کلنډر شم او هر ماښام به دله ډکه ټوکرۍ روپۍ را رسوم که څنګه روپۍ ګلما کچماچو ته خو ما له ټکورې لنډ کې د بس تر نرخ نه خبر یې زه خوایم چې ټانګې وله واخله او ګوره خانیه د شنې اسپې نامه به راته نالې یره خانجي زه خو وایم که زما منې که نه نو ښه 2 نیمینو چې سیکلې ورله واخلې نه به د پېټرولو خرچې نه به د سینجۍ خرچې د مصري خرچه به هم کموي ماماجي خانجي وایي که نه چې د خرچې خبره به راته نه کې سیکلې اسې کېږي زه خو یم داسې کار وکړه خانجي د کباړ نه به هغه سړي بېرنګونه نه زاړه هغه بېرنګونه به راوړو او د هغه نه به چې کوم دی دا دغه جوړ کړو دا هغه دکې والا ګاډي څه دي هغه به جوړ کړو یو ګاډي کې به شمشیر خان ناست کړي او بل کې به چې کوم دی نو زړور خان کښېني او یو به کچماچوره کږي یو به قربان بیخي د خرچې نه خلاص شوي دې ته وایي بچتي دې ته وایي زنده‌باد برکتیا لاړ شه او ښایسته چای تیارې کړه د ګوړې پوه شوې که نه خو کسانو شمارم بې ډېره ښه خانجي ما یو خبره کولی چې مې د کچماچو پکې چای کمه وایي دا مې څه وي کچماچو پکې شمار کمه شمار کا خو هغه وړه پیاله اوله را واخله ښه دي ښه زما دې په توبې د شمشیر خان واده زما غټ ارمان و ما یې زه پکې خو ډېره ګډېږم
نو ګډېږه که نه ته د ګډا نه چا باندې کړې هسه ګډه شم برنه حقه مامي په کومه خوشحالۍ کې ګډه شم ها او نازو دام خو وې ګډا خو د ډېرې خوشحالۍ نه خوي خو بیا د شمشیر خان د راتلو خوشحالۍ خو نیمګړې خوشحالۍ وې دا بیا هم څه سرونه جوړه کړي دي څه مسله ده بازرو تا ته وایم حال د ویلو نه دی خو خبره د کولو نه ده دا له څه خبره ده بیا چې در غوړو ډبې اړولې دي که بل څه خرچه را نه کړې ده نه بابا جانا د خرچي خبره نه ده د واده خبره ده د واده خبره ده ګوره بدره که د واده او د کویتر خبره یې که نه نو دا ګاڼه اخري پور ختمېدو او پو پوساړه کېدو پر ما سره به د خرچې خبرې نه کې بابا جانا د خرچي خبره نه ده که نه دا بله خبره ده عجیبه خبره ده د واده خبره ده بې خرچې خبره ده څه خبره ده مامي ته ورته ووایه که نه ته ورته ووایه مامي ته ورته ووایه که نه ته ورته ووایه زما د زړه زور نشته دا څه فوټبال هم رانه جوړ کړی چې یو بل ته مې ولي روړی هل راته ووایه چې څه چل شوی دی شمشیر په ولایت کې واده کړی دی واده واده یې کړی دی دا چا ووی ها دا د ثبوت وښایه ورته دا ثبوت یو یې زوی دی او بل یې لور شمشیر یې مني او څه وایي هغه وایي چې هغه واده زما مجبوري وه هلته د پاتې کېدو لپاره ضروري وه وي تاسو ته مې ځکه حل نه وي چې نه تاسو راتلی شوئ نه ما راوښتی شوئ او صرف خبرېدی شوئ نه پکې ډولۍ وه او نه پکې ډوډۍ خو یو ساده واده لکه چې زموږ په وطن کې د یو کونډې وادي اوس پوه شوم ته به ټیک د واده خرچې بچ کېدو په خیال دا واده هلته کړی دی زه چې ښې کړی څه دی ښه کړی دی بابا جانا شمشیر خان سره ته په خپله دا خبره وکړې چې یا هغه انګرېزه ښځه دلته راوله او یا پرېږده او وای نازو لورې د انګرېزانو شر ولې په سر اخلي زما خو دا ټوټه نیمه چې دا دی دا به رانه مقدمو کې دوړه شي وګوره نازو ودې کتل ایلې ستا د پلار د رضا کار کړی دی او اینې ونه بدره خوشحالېږي نه چې زوی دې ګټي او خپله ښځه او بچي ساتي د بل نه دې خبر کړمه د واده رقم چې نم بېخمه شو زه برکت خانه ته دا ځای جاړو که زه به درله چای پخې کړم ته به ولې چای پخې ته میلمه یې که نه وی کور زما دی زه به چای پخوم او زه به هم جارو کوم ته خو دلته نه اوسې که نه بابا جان سره خو زه اوسم که نه ښځه ستا کور دی خو ته نیم باچا یې نو زه به چای پخې کړم او زه به هم جارو کوم بس السلام علیکم ماما جی وعلیکم سلام ګل غوټۍ لورې ستړې مه شي ته ګوره دوی برکت خان ماته کتابونه را واپس کړل وایي زه سبق نه وایم یا لکه برکتیا دا ولې د خپل قسمت ولې په لته وې دا جي ته لته یادې زه خو وایم که نه چې د دیوال سره ول دا سر وجنګوم چې دا کپرې دوه ځایه شي دا ته څوک یادې برکتیا دا خپل قسمت یادوم داجي ماما جی دا تپوس ته وکړه چې اخر ماته د کتابونه ولې واپس کړل داجي ورته وایي چې دته د نور سبق ضرورت نشته ولې درته نشته کم بخته د سبق نه ویلو په وجه خو لګیا ټکر یې خوري داجي د سبق ضرورت راته شته زه څاروی نه یم خو د دې په کتابونو کې زه نور سبق نه یم بس ماما جی دا تپوس ته وکړه چې اخر دی مانه په څه خفه دی داجي ورته وایي چې بس د داجي د نور د زړه زور نشته دی ګل غوټۍ لورې دی د معتبر خان نوکر دی د معتبرۍ خبرې کوي په خپلو کې خبرې کوئ ما نه په قلار شي ښځه نیم باچا ته ورته ووایه یا زه بس پرېږده مې ووایه ورته ولې مه وایه ورته دا په دې خپل ګریوان کې لږ وګوره چې ته و مور دې د معتبر خان کره ولې تلئ او څه تلئ برکت خانه ولې تا ته پته نشته چې نازو زما ملګرې ده او د هغې ورور شمشیر خان د ولایت نه راغلی و د هغه مبارکۍ له تلي و که نه بد هم کړي ووایه که نه د کم شمشیر خانه یوه ښځه چې په ولایت کې ناسته ده او بله دلته کول غواړي د دې نه زه نه یم خبر او نه مې ورسره کار شته بس ټیک ته زما خو صرف ستا خبرولو ځکه چې بده ورځ مې باندې نشي پیرزو د دې مهربانۍ ته ډېره ډېره شکریه زه تعلیم یافته یم او په خپل سوځیان ډېره ښه پوهېږم یا ګل غوټۍ چای خو به دې څښلې وه که نه زه نیم باچا دا چای راوړه مونږ به یې وڅښو زه یوه پیاله چای خو بچت شوه برکت خانه دا دې ښه ووي وایي دا مې څه ووي